حكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من هدى الله ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم. زما عزتمند مشران او ګران ورونو، د دنیا د ګناهونو او د ګمراهو بنیادی دو سبب دي. یا د خپل ځان خواهشات ځان مړول، چې څه خورا غواړي هغه کول، چې څه سکال کول غواړي هغه کول، چې څه نور کارونه کول غواړي. دیم مال، نو جان او مال دا د ګناهونو یو لوی سببونه دي. د خدای په نوم او د خدای په لار کې چې سړی د جان قرباني کولی شي او د مال قرباني کولی شي، نو دی بیا کامیاب دی. د مخکې آیتونو کې د جان د قربانۍ ذکر و چې د خدای په لار کې جهاد لو دی. جهاد کې بنیادی د جان قربانی ده. او د هغې په مثال کې خدای د طالوت بیان وکړ، طالوت او د جالوت. لږو خلقو چې قربانۍ ته تیار شو، نو لوی لوی خلقو له شکست ورکړی او جالوت پکې خدای مردار کړی. د دې د ښکلی بیان دا د حضور پاک د پیغمبرۍ یو لویه نښه وه. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. دا ښکلی بیان صحیح واقعه د هغې شخص د خولې مبارکې نه چې هغه نه سکول ویلي، نه دنیوي تعلیم کړي، نه د چا شاګردي کړي، او داسې ښکلی بیان کوي. دا د ده د حقانیت یو لوی دلیل دی او د پیغمبرۍ یو لویه نښه ده. نو خدای وایي وانک لمن المرسلین، ته د پیغمبرانو د ډلې نه. نو د پیغمبرانو بیان ته اشاره راغلې وه په آخري آیات کې د دویمې پارې. دا پیغمبران څومره دي؟ پیغمبران ټول تقریبا 1,40,000 یا 2,40,000 دا تیر شوي دي. او قرآن شریف کې صرف د 25 پیغمبرانو ذکر دی. دا هغه پیغمبرانو بیان دی چې عربو د هغې نومونه اورېدلو او د عربو په لارو کې د هغې علاقې واقع. نو چونکې قرآن شریف عربو سره اول راغلی دی او د عربو په ژبه او په اصطلاح او په محاورو ور سره خبرې شوي دي،
او د عربو هدایت مخص مقصودو د عربو په هدایت خدای نور عالم ته هدایت وکړ نو د عربو د پوهې مطابق خدای د عربو د پیغمبرانو او د هغې د علاقو د پیغمبرانو ذکر کړی نو 15 پیغمبرانو نومونه هغې اورېدلي نو قرآن شریف کې د 15 پیغمبرانو ذکر کنی په هر قوم ته هر کلی ته هر علاقې ته پیغمبر تللی پیریانو ته مستقل تللی دی او بنیادمانو ته مستقل بیا دواړو ته یو پیغمبر هغه زمونږ پیغمبر دی چې پیریانو ته هم دی او انسانانو ته هم دی اوس هغه پیغمبران چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه مخکې تیر شوي دي په هندوستان کې جاپان کې امریکا کې د هغې ذکر نه دی راغلی د دې وجه نه زمونږ د عالمان وایي چې د کومو اهمو شخصیاتو ذکر هندوان کوي سیکان یې کوي انګریزان یې کوي خو زمونږ د پیغمبر نه مخکې تیر شوي نو د هغې متعلق موږ څه نشو ویلی ځکه کله دوی تعلیمات بدل کړي ګوتم بدھ دی مهاتما بدھ دی نو دا زمونږ د پیغمبر نه مخکې تیر شوي دی ګوتم بدھ 610 کاله مخکې تیر شوی نو موږ ته څه خبرو که د خدای پیغمبرو تعلیمات یې د هندوانو بدل کړي سیکانو بدل کړي عیسی علیه السلام زمونږ په قرآن شریف کې ذکر دی او عیسایانو د عیسی علیه السلام تعلیمات بدل کړي دي یو پیغمبرم چاته دا نه وایي چې د خدای اولاد شته او دوی ولا د خدای اولاد مني یو پیغمبرم دا نه ویلي چې د خدای د خدای درې حصې دي یو پلار دی یو زوی دی یو مور ده دا دوی وی تری دي نو دغه شان ګوتم بدھ مهاتما بدھ ممکنه ده چې هغې تعلیمات صحیح و خو وروستو قومونو بدل کړي بت پرستی پکې راوسي ذبحې بنده کړي لکه عیسایانو چې د عیسی علیه السلام تعلیمات بدل کړي دي نو زمونږ د ښکلی پیغمبر نه چې مخکې څوک تیر شوي دي اهم شخصیات نو موږ د هغې متعلق څه نشو ویلی چې څنګه خدای پاک خبر خدای په خپله وایي د بعضو پیغمبرانو ما ذکر تا ته کړی دی او د بعضو ما تا ته نه ذکر کړی منهم من قصصنا علیک او منهم من نقصص علیک د بعضو بیان مې ورته کړی دی د بعضو نه دی کړی دا هغې ذکر دی چې عربو نومونه اورېدلي یا د هغې په علاقو کې تیر شوي هود علیه السلام د سعودي عربو جنوب ته تیر شوي هلته خخم دی د غرونو منځ کې او قوم عاد ملته تیر شوی او صالح علیه السلام قطب طرف ته د سعودي عرب تیر شوی دی او علاقه اوس هم شته حجر ورته وایي سعودي عربو کې ده او غرونو کې د هغې د کورونو نښې هم شته نوح علیه السلام هم مشهور و ځکه دوی به عراق ته تلل ابراهیم علیه السلام مشهور و ځکه بیت الله د هغه یادګار حضور پاک نه 2.5 کاله مخکې تیر شوی اسماعیل علیه السلام هم عربو پیژنده ځکه د هغوی نیکه تیر شوی نو هغه پیغمبران چې د هغوی په لارو ګودرو کې وو د هغوی په کتابونو کې وو هغوی بیانات اورېدلي وو خدای پاک د عبرت دپاره صرف د هغه پیغمبرانو ذکر کړی دی د نورو ذکر نه دی کړی نو خدای پاک زمونږ د پیغمبر متعلق وایي چې ته د پیغمبرانو د 1,40,000 یا 2,40,000 کې د ډېرو لویو درجو خاوندان 314 دي بیا د 314 کې د لوی درجو خاوندان 6 دي بیا د 6 درجو خاوندانو کې زمونږ پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی ورپسې ابراهیم علیه السلام دی بیا باقي 4 پیغمبران دي بیا نور دی ورپسې بیا عام دی داسې به و چې یو کلي کې به پیغمبر او بل کلي کې به ابراهیم علیه السلام یو کلي کې پیغمبر او الخلیل کې حبرون ورته وایي اوس د یهودو په قبضه کې او واره لوط علیه السلام 6 میله فاصله کې بل کلي کې هغې ته سدوم وایي اسحاق علیه السلام پیغمبر او په شام کې او اسماعیل علیه السلام رور پیغمبر او په عربو کې دواړه یو زمانه یوسف علیه السلام مو پلار مو یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام مو هارون علیه السلام مو دواړه په مصر کې
نو په یو زمانه کې به په نږدې علاقو کې پیغمبرانو خدای پاک وایي ولکل قوم هاد، ما هر قوم ته یو پیغمبر لېږلی، پیریانو ته جدا او انسانانو ته جدا. بیا زمونږ پیغمبر الحمدلله دواړو قومونو ته پیغمبر دی او تبلیغ لتلی دی پیریانو ته، 6 ځله تللی دی. که حج مبارک للاړی خدای پاک دې تاسو بوتلی کی، نو لوی مخبرې سره نږدې یو جماعت دی، هغې ته مسجد الجن وایي، د پیریانو جماعت جنت المعلا سره. نو دا پخوا شاړی آبادۍ چېرته، نو دې ځای ته حضور پاک به ته او پیریان به ورته راجمع کېدل. نو 6 ځله تللی دی تبلیغ ته پیریان، او د یو 9 پیریانو ذکر هم دی زمونږ په کتابونو کې نمونه یې راغلی دی. او د هغه پیریانو جندونه هم ډېري، ځکه پیریانو 1000 کاله 1.5 زر کال 2 زره کاله ژوند دی. خدای داسې ساختې پیدا کړی چې د مرضونو پې اثر نه، او غونډېدیم شي وړېدیم شي، په سوړه کې په زرګونو زیږي، او چې ځان غټی نو غټی، یو جدا مخلوق دی. عالمان پکې، حافظان پکې، اوسم نیکان خلق پی، صحابه پکې. نو څه پیریان اوسم جمدی دي چې د حضور پاک صحابه، خو انسانان د 100 کالو نه راوړېدلي نه دي. حضور پاک په آخري عمر کې وی چې په دې ځمکه چې څومره خلک اوسېږي دې کې به 100 کالو پس څوک پاتې نه شي. نو 100 کالو نه پس صحابه ختم شوي، خو پیریانو کې شته. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام خدای پاک د ټولو پیغمبرانو نه سردار ګرځولی دی، او چې څومره کمالات او معجزې هغې ته ورکړي شو، د هغې مثال، د هغې نمونه یا د هغې نه په اعلی شکل کې خدای زمونږ پیغمبر لم ورکړي دی علیه الصلاة والسلام. نو خدای پاک وایي تلک الرسل، 3 پارې سر کې، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو خو د پیغمبرانو نه، دی پیغمبرانو کې خدای وایي ما مختلف پیدا کړي دي، بعضې مې په درجو کې د بعضو نه اوچت کړي دي. دا خدای تقسیم دی. یو سړي سپینی، بل توري، بل لوړي، بل ټینګي ښکته، دا خدای تقسیم دی. میوې خدای مختلف پیدا کړي دي، اونې خدای مختلف پیدا کړي دي، ستوري خدای مختلف پیدا کړي دي. دا هغه کار دی، بادشاه دی، څوک ورته دا نشي ویلی چې دا ولې، څو خدای ته دا ویلی شي زما دا رور ولې تور دی، خدای ته څوک دا ویلی شي زما پوزه ډنګرې ده او د ده نری ده، دا د خدای کار دی. کې څوک څه ویلی نشي. دا څوک ویلی شي چې غز کې میوه نشته او په نارنج کې شته، دا ویلی شي چې بکیان دانه شنډۍ ترخه ده او د انګور خوږه ده، دا ولې په یو ځمکې زرغون دی. خدای مالک الملک دی، دا هغه تقدیر دی چې دې کې څوک څه ویلی نشي. نه پکې د چا عقل چلیږي، نه پکې د چا فلسفه چلیږي، نه پکې د چا ځناورو خبرې چلیږي. د خدای تقسیم دی، خدای بادشاه دی، خدای نه څوک دا تپوس نشي کولی چې ولې. 18مه پاره کې خدای وایي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، خدای نه څوک دا تپوس نشي کولی چې ولې، او خلقو نه به تپوس کېږي، ځکه دوی د بل د حکم تابع دي چې دا ولې په اختیاري عملونو کې. نو خدای وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دا پیغمبران چې ته د هغوی د ډلې نه دې کې ما پیغمبران بعضې غوره کړي دي د بعضو نه، لکه څوک منهم من کلم الله، بعضې ښکلې پیغمبران دي چې خدای پاک ورسره برای راست خبرې کړي دي، یعنی عامو پیغمبرانو سره یې نه دي کړی، ملایکې به یې رالیږلې، خو بعضو سره یې په خپله خبرې کړي دي. هغه لکه څوک دی موسی علیه السلام. موسی علیه السلام لاړ کوهی تور ته، او خدای پاک سره خبره، خدای پاک ورسره خبره کوم، یو سپینه وریځ راغله، د هغې نه یې خبره اورېدې، د ډېره شوق وایي خدایه خبرې خو راسره کوې، خو ته راته ځانه مخې چې زه ته ووینم. قال رب ارنی انظر الیک، 9مه پاره کې دی، خدایه ته راته ځانه مخې چې ته ووینم.
قال لن ترانی وی ته ما نشي لیدلی برداشت نشي کول خو محبوب یو ګران ورته نو د هغه د تسلی دپاره وایي ولکن انظر الجبل دې مخامخ غر ته ګوره فإن استقر مکانه فسوف ترانی که زما په لږې تجلی باندې دا غر ټینګ شو نو ته به مې ولیدی شي او که ټینګ نه شو نو ته مې نشي لیدی غر دومره مضبوط شي نو خدای وایي فلما تجلی ربه للجبل چې خدای یو پرده لرې کړه غر ته جعله دکا غر یې دړې وړې وخر موسی صعقا موسی علیه السلام په بل غر ولاړو دی بې خوده را پرېوت یو برېښنا سره غر دړې وړې شو ریز مړې شو هغه علاقه غر خو بیا خدای ټیک کړی دی خو هغې علاقو ته که لاړی نو د غرونو یو طرف بوږه دی ټول چې ګټه یې راوالی داسې په ګوتو یې مږې نو بوږه دی نو دغه د عالمانو ما ته ویلي دي چې دا د خدای د تجلی نه پس دا ټول غرونه دا یو طرف یې بوږه شوي دی چې کوم جبل طور ته مخامخ نو خدای پاک سره یې دوه ځله ملاقات کړو یو ځل مخکې چې خدای تورات ورکو خبرې واورېدې وی دا تختې واله دا ستا کتاب شو او قوم به دې په دې عمل کې نو چې قوم ته یې راوړو زناورو ته هغوی وي دا احکام څوک پوره کولی شي او څه پته لګي چې تا له چا درکړی او څه پته لګي چې خدای تا سره خبرې کړي داسې ناجغه یهودیان ناجغه ضدي قوم دی چې د یو لوی بادشاه نه فرعون نه خدای راوښکل او وی لیدل چې پس مردار شو او فوجونه یې مردار شو او دی خوا موسی علیه السلام سره په صحرای تیح کې اوسېږي او بیا په خپل پیغمبر شک کوي نو ډېر ضدیان ناجغه طبیعت یې شډل پښتون خمقل پښتون خمقل پښتون ضدي قوم ته چې په پړم ښه نو هغه خدای ته زاري وکړه چې دا قوم خو دا وایي چې کیدای شي چې دا د بل چا خبرې کیدای شي چې بل چا کتاب درکړي دا دومره څه حکام به څوک پوره کوي نو خدای ورته وایي زه اویا کسان پکې خوښ کړه چې راشي نو زه به هغوی سره خبره ای به زما او ستا خبرې واوري د ده د تسلی دپاره نو چې بیا لاړه اویا کسان یې پکې خوښ کړه دا دویمه پاره کې بیان نو چې لاړه د خدای خبرې کېدې موسی علیه السلام سره دوی بیا وایي څه پته لګي چې د چا اواز دی نو یکدم پې یو تندر پې را پرېوت او یا کسان یې ټول مړه کړه چې مړه شي موسی علیه السلام وایي خدا تا نه قربان شم دا خو که زه ځان له لاړ شم خلک به راته وایي هغه اویا کسان څه شو او د سر سړي هلته خو ما قیمې او دا قوم به څه وایي خدای ته یې جمدی کې دوی خو بې وقوفه خدای بیا جمدي کړه بیا توبیخ کړه نو چې راغله بیا قوم ته هغه اویا کسان وایي وی خدای خو احکامات راولېږل د خدای خبرې مورېدې موسی علیه السلام سره خدای راته ووایي کوم خوښئ په دې عمل کوئ کوم خوښه نه مه کوئ دی پکې رضا نه نو خدای پکې وتور راوچت غر صحرای سینا ته کوس لاړی نو چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام دا قوم پروت هلته لوی ښار جوړ دی او سینا دوه ضلې ده اوس یو جنوبي ضله یو شمالي او منځ کې جبل طور دی غرونو سلسله ده بیا کوه طور پکې جدا غر دی او د عیسایانو یهودیانو هلته ګرجي جوړ کړي دي د مسلمانانو یو لوی جومات شته نو بیا پې کوه طور راوچت کړه وی منع که نه دا کوه طور در باید درو غردو وزن تقل الجبل فوقهم كأنه ظله وی غر مې پې راوچت کړه لکه د وریځې په شان خدای ته څه ګران دی داسې د شانه یې کتل په سجده پرېوتل خو د یارې یې کتل چې راباندې که را پرېوت خو ټول به چغڼال بیا موسی علیه السلام زاري وکړې او دوی بس منو
نو ډېر سخت ضدیان ناجغه قوم دی یهودیان، هغه اوس هم پکې اثر دی. یو خبرو کې سال د هغې نه ووړي، فلسطینیانو سره یو معاهده وکړي، سال یې نه مني، بس د قطاقت ژبه مني، د اخلاقو ژبه نه مني. روسیان او یهودیان دا ذلیل ترین قومونه دي، دا نور هم دي کافر، ځکه چې څوک د اخلاقو دی دا وایي چې اخلاق د غرض تابع دي، چې کوم طرف ته د غرض بس هغه رښتیا دي، که سال له د غرض نه پوره کېده خپل کار به کوي. نو د یو وعدې د یو عهد د یو رښتیا خبرې پابند نه دي، وی اخلاق د غرض تابع دي، چې کوم طرف ته د څه غرض ادا کي. که د یو سړي په مرګ کې د فایدې نه وجنه د هغه وجل ثواب، که د چا په مال اخیستو کې د فایدې مالتې واله، که د چا په ځمکه اخیستو کې د کار کېږي ځمکه ته واله. هغوی د اخلاقي معیار قایله نه دي، اخلاقي معیار د غرض تابع دی. نو خدای وایي بعض پیغمبران منهم من کلم الله، بعض هغه پیغمبران دي چې خدای پاک ورسره خبرې کړي دي په خپله برای راست. ورفع بعضهم درجات، د نورو بعض نور درجې چتې کړي دي. سلیمان علیه السلام نے بره په هوا کې بته د پیریانو دیوانو د مارغانو په ژبه پیدا. پلارم داود علیه السلام غرونو به ورسره ثنا ویله چې ذکر به یې کو، مارغان به کېناستل، یا جبال اوبی ما هو طیر، یا غرونو او مارغانو د سره ثنا وایه. او دومره طاقت خدای ورکړو، غټ کتاب دی زبور شریف، د وظیفو په شان کتاب دی، ما سره دی خو په عربی کې نو هغې کې هغه به نوکر ته وی خادم ته زما پاس زین واچوه، چې پاس پې زین اچو دومره ساعت کې به در ټول تورات ویله، د زبور شریف د وظیفو کتاب دی. زبور شریف کې عام وظیفې دي او احکام یې د تورات دي، دا تورات شریف نه پس دی. نو ورفع بعضهم درجات، د بعضو پیغمبرانو درجې موچتې کړي دي، چاله مې یو عزت ورکړی، چاله بل عزت. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او عیسی علیه السلام له مې معجزې څرګندې ورکړې، داسې معجزې چې هر سړی پې پیږي، په بعضو معجزو څوک پیږي په بعضو نه پیږي. اوس قرآن شریف ته حضور پاک معجزه ده، خو په دې عرب او عالمان پیږي، نور خلق پې نه پیږي. اسې سرسري خبرو باندې پیږي چې دا محفوظ دی. د ټول جهان قرآن شریفونه را جمع که، یو زور زیر فرق پکې نشته. او که انجیل مکته نو ټولې ترجمې دي، نو ترجمې خو د ګلبدین یو شانتې، د محمدین بل شانتې، د شعبدین بل شانتې، د ډیران شاه بل شانتې، د مستان شاه بل شانتې. په ترجمو څه باور دی؟ ترجمې خو د انسان خبري. که عیسایانو ته ما ته د خپل ژبې کتاب وښایه چې په کومه ژبه کې راغلی دی، نو دا نشته په دنیا کې. ټولې ترجمې چاپ کوي او تقسیموي. زمونږ قرآن شریف متعلق دا د علماو فیصله ده او د شریعت قانون دی چې تشه ترجمه به نه چاپ کوي، ورسره به عربي آیتونه لیکلي، نه بیا ترجمه هم چاپ کوي، اصل به یې ورسره تشه ترجمه چاپ کول بند دي. نو خدای وایي ما عیسی علیه السلام له څرګندې معجزې ورکړې. څرګندې دا مطلب چې هر سړی پیږي پې. مړی جمدې کول، یو څلور مړي جمدې کړي د خلقو په وینا، مړي ته به یې پاسه د خدای په حکم پاپسې جمدې به شو، ځان به یې وڅنډه، خبرې به یې وکړې، بس بیا به یې ورته وایي ځه، بیا به مړ شي. مرغۍ به یې جوړه کړه د خټو نه، خټو مرغۍ شکل به چوف داسې به کړه، بس وابل ورته. انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. وی ګوره زه له مارغان جوړوم د خټو او پوکې ورکم، د خدای په حکم مارغه شي، وال به وت.
ډېر ړانده وراله دا مادرزاد تړون دی خلقو به یې صاحب دا که دې روغ کړو نو موږ به در ایمان نه وړو لاس به یې پراخ کړ سترګې به یې جوړې شوې برګي بر سخت مرض دی لا علاج برګي به راغله وې صاحب که دا دې جوړ کړو نو موږ به ایمان نه وړو لاس به یې پراخ کړ جوړ به شو نو په دې خو هر سړی پوهېږي ړوند سړی روغ شي او برګي سړی روغ شي او د خټې مرغۍ جوړه شي او مرغۍ ته جوړه شي او مړی را جمدي شي او خبرې وکړي او بیا مړ شي نو داسې معجزې مې ورکړې وې چې څرګند دی عام فهم چې هر سړی پې پوهېږي وایدناه بروح القدس د هغه مضبوطیا او تایید موږ کړی په مرګتیا د جبریل علیه السلام سره دا یهودیانو شرارتانو هغه وجب ځای په ځای به ورته سازشونه جوړول ځکه یهودیان وایي د عیسی علیه السلام دجال او دا زموږ دشمن دی نو ځای په ځای به ورته ناست وجبې خو خدای پاک به د جبریل علیه السلام په واسطه محفوظ ساته دا ملایکه به ورسره ګرځېده بچکاو به او نیولې شوي هم د یهودو په سازش دی دا کراسې جوړوي عیسایان داسې په دې ګرجه دی په قبرونو دی دلته یې ځوړند کړي د دې مطلب دا چې عیسی علیه السلام داسې وژلی شوی یا زناورو یو طرف ته ورته خدای وایي او بل طرف ته یې وجل وایي یو طرف ته د خدای محبوب او زوی ګڼی بل طرف ته د سپکې او د ذلت په طریقه وجله که بیت المقدس ته لاړی چې کوم ځای کې قبر دی د ده یو فرضي قبر دی لکه زمونږ د چارسدۍ د خانانو د سنګي مرمرو جوړ په کوټو کې دننه ورته په ادب ولاړ نو یهودو بادشاه هیرودس د هغه نوم او دوی ورته شکایت وکړو چې دا دجال دی او دې ځان ته پیغمبر وایي عیسایانو ته د خدای زوی جوړ کړ مینه کې ور تیر وتل او دریم خدای او یهودیان په دشمنۍ کې ور تیر وتل هغوی ته دجال جوړ کړ یهودیان او عیسایان د مذهب په اعتبار ډېر سخت لرې دي د یو بل دشمنان دي سخت مونږ عیسایانو ته په نسبت د یهودو زیات نږدې یو ځکه مسلمانان عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر د خدای نیازبین پاک انسان وای او یهودیان ورته دجال وای خو عیسایان یهودیانو سره ملګري ځکه مسلمانانو نه یریږي امریکا برطانیه جرمني ټول د یهودیانو مرسته کوي او د مسلمانانو د ملکونو په منځ کې یهودیانو له ملک جوړ کړی چې مسلمانان په هغه مخته وي او موږ ته خلاص یو ځکه مسلمانان د مذهب په اعتبار جهادي قوت دی جهاد زمونږ د دین حصه ده د مسلمانانو ملکونه د ټول جهان په منځ کې دي که نقشه مو کتله بحري لارې ټولې د مسلمانانو په ملک دي باب المندب جبرالټر نهر سویس او مغرب نیوګني کې یو بزرګار او فلیپین سره ټول د مسلمانانو په ملکونو کې د مسلمانانو ملکونو خلک معتدل مزاج دی نه ډېر یخ دی نه ډېر ګرم دی نو په دواړو علاقو کې جنګ کولی شي په شګو کې کولی شي په ګټو کې کولی شي په دریابونو کې کولی شي نو مسلمان جهاد د ایمان حصه ګڼي نو د جهاد د نوم نه یریږي کافر یو اسامه پسې امریکې راغشته ځکه ته یریږي او یو د جهاد نوم چې اوري نو دا دهشتګر په بل نوم باندې یادوي او د جهان ظالمان په خپله دي په پردو ملکونو کې دخل دوی کوي په پردو ملکونو کې شیطانۍ دوی کوي پردي ملکونه ګډوي را ګډوي قونجیانې دوی سره د امریکې سره یا بي بي سي سره نو دا یهودي په منځ کې جوړ کړي دي دا وروسته جوړ شوي دي د دوی په شرارت چې دا مسلمانان په هغه مخته او مرکزي ملکونو سره جنګ او زمونږ اډۍ په دې منځ کې کافر ډېر مردار مسلمان نه یریږي خو که مسلمان شي که زمونږ بادشاهان او وزیران په رښتیا غیرتمند مسلمانان شي او په اسلام باندې عاشقان شي قسم دې دا ټول کافران ته یریږي
خو څوک یې دلته غلامان کړي دي تړلي دي څوک یې دلته څوک یې د پیسو په نوم څوک یې د اصلحې په نوم څوک یې د کرسۍ په نوم بس وایي که زه ناخوا کېږم کرسۍ درنه ځي غلامان کړي کنه چې مسلمان قسم دې کافران ته یېرېږي نو خدای وایي الله بروح القدس موږ د عیسی علیه السلام مضبوطیا کړې وه په مرګتیا د روح القدس د جبریل علیه السلام اب ورسره ګرځېده او دی به د دشمنانو نه محفوظ ساته نو هغه یهودیانو په خپل بادشاه هیرودس عیسی علیه السلام گرفتاره کړ خو خدای پاک چې یهودي ورپسې ورننوت کوټې ته د هغه شکل خدای په ده ور واغوسته او هغه خدای اوچت کړ شپږم منه ما لهم من علم الا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما نه قتل کړي دي نه سولې کړي دي دی باندې اشتباه راغله بلکې خدای ځان ته اوچت کړي عیسایان وایي داسې سولې شو نو داسې درې ورځې په سولې پورې ځوړم هلته چې کوم ځای کې د عیسی علیه السلام قبر دی فرضي هلته یې بوت هم جوړ کړی دی او په پوړو یې تړلی دی په لرګي پورې نو دا داسې شکل دا د صلیب دی صلیب وایي سولې شوي انسان ته